د بلخ ولایت د تاریخ تیرو بې کیفیته او تقلبي توکو د مخنیوي کمیسیون هغه 4 قلمه تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل وسوځول چې په تیرو 3 میاشتو کې د مزار شریف ښار له بېلابېلو پلورنځیو او درملتونونو څخه راټول کړي وو. ریاست صنعت و تجارت که در رأس کمیسیون جمع‌آوری مواد تاریخ گذشته قرار دارد مصمم است و شب و روز تلاش می‌ورزد تا در این راستا مثمر واقع شود و به شهروندان عزیز شهر مزار شریف و مستهلکین محترم یک فضا و یک ماحول و یک محیط صحتمند را به وجود بیاره و عاری از امراض باشد. 3 میاشتې کېږي چې موږ د دې موادو جمعواري کړې دا مټول کړي دي او دا دومره پیاره ده چې موږ دا مواد سوځو. خاص د مزار شریف د ښار مربوطه شیان دي چې تقریبا 10 تونو ته رسیږي. خوراکي مواد هم پکښې کې وه، بسکوټ وه او داسې عرایشي مواد هم پکښې کې وه لکه شامپو، ظرفشویي و، دغه شی ټوله پکښې کې وجود درلودی. مختلف نه وه، هر شی پکښې کې دي. همدارنګه د بې کیفیته توکو د مخنیوي کمیسیون مسؤلین په دې برخه کې د خلکو له همکارۍ خوښ دي، خو دوی له ټولو سوداګرو او پلورونکو څخه غواړي چې د تاریخ تیرو ټیټ او بې کیفیته توکو د راوړلو څخه ډډه وکړي. انشاءالله دا کار روان دی. د دې نه مخکې چې کوم سوپر مارکیټ ته یا کوم دکان ته به موږ ورتللو، هلته به موږ تقریبا 1 زرنج مال باروی یا مو 1 بوجي 2 بوجي ټولوله. اوس تقریبا 1 کیلو 2 کیلو شی موږ په دکانو کې یا په سوپر مارکیټو کې نسو ګیرولی. الحمدلله دومره صفایي او شفافیت راغلی دی. د دکاندارانو سره دا هیله او ارزو ده چې دغه شی نور ونه ساتي په دکانو کې، ځکه چې خپله یې لرې کړي د دکانو څخه او خلکو ته متضرر تمامیږي، ځکه چې د دې څخه یو نه سړي ته نفع رسیږي او سلو خلکو ته تاوان رسیږي. د یادونې وړ ده د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د مسؤلینو لخوا د تاریخ تیره او بې کیفیته توکو د مخنیوي په موخه جدي څارنه روانه ده چې اوس یې تر ډیره د دغه توکو د پلور او راوړلو مخه په بازارونو کې نیولي.